السلام علیکم ناظرین د نن ورځ اهم ترین ویلوګ سره زیم اجاز یوسف زی کتونکو لیبیا کشتۍ حادثه کې افسوسناک تفصیلات مخې ته راغلي دي په دې حادثه کې په حق رسیدلې د یو تن تعلق د باجوړ سیمې سره دی د دې تن سراج الدین نوم ښودل کیږي ویل کیږي چې سراج الدین تقریبا 3 کال وړاندې سعودي عرب ته تلو او بیا د هغه ځای نه پاکستان ته واپس راغلو او د هغې وروسته د لیبیا په ذریعه یورپ ته د تلو کوشش کو سراج الدین اعلی تعلیم یافته کسو د په ام ای پولیټیکل ساينس کړو یعنی پولیټیکل ساينس مضمون کې هغه ماستر ډیګري ترلاسه کړې وه دا زموږ د اعلی تعلیم یافته کسانو حل دی چې هغوی په پټو لارو په غیر قانوني لارو د دې ملک نه د فرار کولو کوشش کوي ځکه چې دلته د غربت شرع چې کوم دا سیوا ده معاشي حالات بدتر دي هم دغه وجه ده چې نه صرف کم تعلیم یافته کسان بلکې اعلی تعلیم یافته کسان هم د دې ملک نه د فرار کولو کوشش کوي کوم چې نه صرف د پاکستان لپاره بلکې د پاکستان د حکمرانانو لپاره لمحه فکریه ده کتونکو په دې حادثه کې یعنی په دغه کشتۍ کې تقریبا 3 کسان سوارو چې پکې 3 پاکستانیانو او 10 بنګالي غړي چې کوم دي خلک چې کوم دي په دې کې شاملو په دې 3 پاکستانیانو کې تقریبا ویل کېږي د چې کوم دي د خوش قسمتۍ خبره ده چې په دې کې 30 پاکستانیان بچ کړي شوي دي او باقي 26 یعنی 26 پاکستانیان په دې کې په حق رسیدلي دي چې پکې د 14 کسانو شناخت شوی دی په دغه 14 کسانو کې د 14 تعلق د ضلع کرم مختلفو سیمو سره ښودل کیږي د دې نه علاوه د یو تن تعلق د اورکزو سره دی او د بل تن تعلق چې کوم دی دا د پیښور سیمې سره ښودل کیږي کتونکو 10 کسان اوس هم بې درکه دي ویل کیږي چې دغه 10 واړه پاکستانیان دي او د دوی د مرګ یا د دوی چې کوم دی ژوندي پاتې کېدو داسې امکانات نه دي پاتې شوي کتونکو زه به په دې ویلاګ کې ذکر کوم چې یورپ ته په غیر قانوني طریقې سره د تللو لپاره کومې لارې د پاکستان نه استعمالیږي پای کې د ټولو نه اول د کراچۍ نه والې تر د تفتان یعنی د بلوچستان چې کوم د ایران سره بارډر د تفتان سیمه ده په هغې باندې دوی زاهدان ته لاړ شي زاهدان د ایران یو ښار دی دوی په دغه سیمو کې یعنی په پټو لارو باندې د زاهدان په ذریعه ترکیه ته انټر شي او بیا د ترکیه نه یورپ ته انټر شي په دې کې د ټولو نه بدنامې زمانه لار چې کوم ده دې ته نوکونډي روټ ویلی شي په دې کې چې کوم دی ایجنټان ډېر زیات ظالمان وي روتلس ایجنټان وي هغوی په ګرانو لارو باندې عموما خلک بوزي یا ډیر کیسونه داسې شوي دي چې نوکونډي روټ کې ډیر خلک چې کوم دی د ایجنټانو د لاس یا چې کوم په لاره کې میډل من چې کوم وي یعنی د منځګړي چې کوم کوم کسان چې دوی ته لاره ښیي یا مخپړوان دي بوزي یا په ګاډو کې بوزي د هغوی د ظلم ښکار شي د هغوی د استحصال ښکار شي یا زیاتره کیسونو کې داسې شوي دي چې هغوی ته وتښتي او دوی د سیکیورټي فورسز دغه ملک چې کوم سیکیورټي فورسز دي د دوی بېرحمانه ګولو ته دوی پاتې شي کتونکو د دې نه علاوه بله لار چې کوم ده د کراچۍ نه کیچ او د کیچ په ذریعه بیا ایرانی سرحد ته داخل شي او د ایران په ذریعه دوی ترکیه ته او لیبیا ته ورسي دغه رنګ یو بل لار ده کوم چې د ګوادر او د کراچۍ چې کوم سمندري حدود دي پسني او جیواني ورته ویلی شي په دې پټو لارو باندې یعنی په سمندرو کې دوی لاړ شي خلیج عمان ته لاړ شي هلته د ایران بارډر ته وردننه شي بیا د ایران نه چې کوم دی دوی په مختلفو لارو باندې شمالي ایران ته ورسي د ایجنټانو په ذریعه او بیا دوی ترکیه ته داخل شي په اسانۍ سره او بیا د هغه ځای نه یورپ ته د تللو کوشش کوي کتونکو په دې لار هم ډېر زیات مرګونه مخې ته راځي دا نه ده چې د ایران دا لار چې کوم ده دا اسانه ګڼل کېږي بلکې په ډېرو کیسونو کې داسې شوي چې دوی د مرګ خولې له ورغلي وي چې کوم پاکستانیان یو دوی د یورپ ته د تلو کوشش کوي د ټولو نه چې کوم دی د وي آی پي لار به زه ووایم چې چا سره لږه پیسه وي نو هغوی دا کوشش کوي چې د پاکستان نه متحده عرب امارات ته لاړ شي بیا د متحده عرب امارات نه لیبیا ته لاړ شي او بیا د لیبیا نه غیر قانوني طریقو سره چې کوم د دوی ایجنټاني انساني سمګلران هیومن سمګلرز ورته ویلی شي دا چې کوم دی ډېره لویه المیه ده په دې ټوله دنیا کې دغه هیومن سمګلرز چې کوم دي دوی د یوې سیمې نه بلې سیمې ته خلک د منتقل کولو کوشش کوي په دغه لارو کې اکثر دوی د خپل ژوند بازي وبیلي کتونکو دغه لیبیا حادثه چې کومه هم دا څنګه چې ما ذکر وکړو سراج الدین کوم چې د باجوړو د اعلی تعلیم یافته او د لږې ډېرې پیسې ورکړې وې د دوبۍ ته بیا چې کوم دی سعودي عرب ته اکثر لاړ شي بیا د دې سیمونه لیبیا ته لاړ شي سراج الدین هم د دې یو مثال ګڼل کیږي کتونکو په ننني ویلاګ کې به زه خبره کوم چې د خیبر پښتونخوا د افغانستان سره یعنی افغان طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو فریم ورک تیار کړی دی او د هغې لپاره دوی ټي او آرز هم تیار کړي دي ټي او آرز دې ته ویلی شي چې په دې کار کې یعنی په دې مذاکراتو کې به کومې خبرې مونږ ډسکس کوو دې ته ټي او آرز ویلی شي دې ته حدود و قیود هم د مذاکرات
مذاکراتو ویلی شي چې د دې معاملاتو نه به موږ مخ پر وړاندې نه ځو. د دې جرګې یعنې د خیبر پښتونخوا چې کومه جرګه ده دا به په 2 مرحلو کې کیږي. په اولنۍ مرحله کې به دوی افغانستان ته ځي، هلته به سفارتي چې چینلز اکټیو کړي او هلته به متعلقه د طالب چارواکو سره ملاقاتونه کوي، د اعتماد فضا به بحالوي. د دې وروسته به دویمه غټه جرګه ځي کوم چې به اهم مذاکرات کړي د افغان طالبانو سره چې به یې په دې بارډر باندې چې کوم نقل و حرکت دی غیر قانوني او دغه رنګ د دهشتګردو نقل و حرکت دی په دې بارډر باندې، او افغانستان خاوره چې کوم ده د پاکستان خلاف استعمالیږي کولو هلته چې کوم دی دهشتګرد اوسیږي هغوی روز په پاکستان کې تاسو وینئ چې کاروی کوي. د دې د مخنیوي لپاره دا جرګه جوړه کړې شوې ده چې دوی افغان ګورنمنټ سره مذاکرات وکړي. دا خیبر پښتونخوا دا جرګه چې کوم ده په دې کې به قبایلي مشران په دې کې شامل وي او د دې نه علاوه مذهبي عالمان به په دې کې شامل وي، سیاسي نمایندګان به هم شامل وي او سیکیورټي چارواکي به هم شامل وي. کتونکو خیبر پښتونخوا دا انیشیټیو ځکه اخلي چې افغانستان کې هم افغانان دي، پښتانه دي، او خیبر پښتونخوا کې هم ټول پښتانه دي. دا خلک د یو بل په خوی بوی پوهیږي، د یو بل په کلتور پوهیږي. نو خیبر پښتونخوا ګورنمنټ دا ځکه ضروري وګڼله چې افغانستان ته یو وفد د دهشتګردۍ د خاتمې لپاره یا د دې د مخنیوي لپاره افغانستان ته لیږل لازم دي. کتونکو خیبر پښتونخوا ګورنمنټ د اعلان مخکې کړو، خو داسې ویل کېدل چې به دوی به اول د خپل پلان د وفاقي حکومت سره شریکوي. نو نن داسې انفارمیشن راغلی دی چې کوم ټي یو آرز صوبایي حکومت ته ټاکلي دي دا به د وفاقي حکومت سره شریکوي او دا به یقیني کوي چې د دې مذاکراتو مقصد څنګه چې ما بیان کړل دغه دی، او په دې کې به د پاکستان سفارتي او دغه رنګ سیکیورټي پوزیشن چې کوم دی په دې باندې به اثرانداز کیږي نه.